په خیرونه د نیلسن منډیلا اقوال په پیښور کې په اسلامیا کالج کې د چوکیدار په لاسو باندې پروفیسور بشیر احمد قتل شوی دی. د نیلسن منډیلا یو ډیر زبردست قول دی د غصې د نفرت او د کینې حوالې سره. نو غوښته مې هغه در سره شریک کما، خو ظاهره ده چې دغه قول در سره شریکوم نو ولې نه چې دوه درې نور هم د نیلسن منډیلا داسې اقوال یا کوټس در سره شریک کما چې ډیر بامانی دي، برمقی دي او برمحل دي. یو ځای کې نیلسن منډیلا وایي چې که غواړې چې یو ملت ووژنې نو په تورې مه وژنه، قلم ترې واخله. یو خدا ډېر د دې واقعې سره ډېر سمون خوري، او بل کس چې د دې واقعې سره سمون نه خوري خو هغې اړخ ته ځمه. یو د ازادۍ دپاره دی چې د ازادۍ دپاره دا ضروري نه ده. نیلسن منډیلا وایي د ازادۍ دپاره ځمکه او اسمان اغستل ضروري نه دي، خو بس صرف دومره وکړه چې ځان مه خرڅوه نو منزل ته به ورسېده. او کرکه، کینه او غصه، نو په دې حوالې سره نیلسن منډیلا وایي چې کرکه، کینه او غصه داسې مثال لري لکه زهر چې ته وڅښې او تمه دې دی چې بل دې مړ شي. یعنی غصه کول داسې دي، کرکه، کینه، غصه، نفرت چې زهر ته په خپله څښې او تمه دې دی چې دا بل دښمن یا دا بل کس به د دې زهرو په نتیجه کې ژوند د لاسه ورکړي یا به صحت د لاسه ورکړي. نو ډېر زیات هغه د غصې حوالې سره ډېر موزون راته ښکارېده. نو بیا یو بل قول هم دی د نیلسن منډیلا چې امنیت، امن صرف دا نه دی چې ګنې جنگ نشته، بلکې رښتینی امنیت چې کوم دی نو هغه دا دی چې اصل امن چې دی نو هغه ازادي د هر قسم، مذهبي توفیرونه، مذهبي فرقونه، د دین نشواله، یعنی معاشي ازادي، ټولنیزه ازادي، د ژوند د هر قسم د سهولت د استفادې ازادي. صرف دا نه چې جنگ نشته ګنې امن دی، دغسې امن په قبرستان کې همي، په دیره کې همي، خو د دیرې امن ته مونږ امن نشو ویلی. امن به هله امني چې نه صرف دا چې جنگ نه بلکې د ژوند ټول امکانات برابري، د ژوند ټول سهولتونه برابري، د ژوند نه د خوند اخیستو ټولې ذریعو ته بنده په جایزه، مهذبه او زبردسته پورمنه طریقه لاسرسی لري. د ژوند د ټولو وسیلو نه د ژوند د لطف اندوز کېدو، د خوند اخیستو ټولې مواقع وي، نو دې ته به مونږ امن وایو. ګنې ادروایز دغه کم امن چې په دا معنی چې به صرف جنگ نه او باقی د ژوند نه د خوند اخیستو دپاره معاشي، ټولنیزې ازادیانې، اقتصادي ازادي، موقع، مواقع، اپرچونټیز دی، نو دا امن د نه امن په معنی دی یا د نه امن برابر دی. خو دغه یو قول چې ښاغلي ویلی چې نفرت، غصه او کینه داسې ده لکه زار چې ته وڅښې او تمه دې دی چې دښمن به دې ومري، نو دا غلطه ده. داسې د بشیر احمد د دې مرګ سره سم او مناسب راته لګېده. نو غوښته مې دغه سلسله 3-4 اقوالو ته پراخه کړمه. تمه ده چې را سره به پاتې شوي او تمه ده چې ملګرو سره به شریکوئ. کورم ودان.